إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمند مشران و گران ورونو دوستان، د دې شپو ورځو سره د روژې نه علاوه د یو دریو مسلو تعلق دی. یو د تکبیراتو او یو د اختر د مونځ او یو د قربانۍ. خو د هغې نه مخکې یو خبره درته عرض کول غواړم. بعض خلک دلته اوسېږي او اختر د سعودي عربو سره کوي، نو دی خامخلتوب دی. د اوښ مثال دی، اوښ ولاړ یو کور کې او شونګ بل کاروي. زما خو خپله دا خوښه او دا مې څو څو ځله حکومت ته تجویز پیش کړی چې سعودي عرب د اسلام یو مرکزی ملک دی، اول ته حرمین شریفین دی او د مسلمانانو ورسره عقیدت دی. نو بس چې هلته میاشت ولیدی شي، ځکه اکثر ملکونه او خصوصا د انګریزانو ملکونو کې چې څومره مسلمانان اوسېږي هغوی د هغې سره کوي. نو بس کوی یو اعلان دی. خو چونکې یو دوه خبرې دي، یو د بعضې خلقو څه اختلافي او دویم گنجایش هم په شریعت کې شته. د دې وجه نه ډېر زور پرې نه کوو. اختلاف خو دا دی چې بعضې خلک سعودي عرب نه خوښوي. زمونږ وطن کې هم داسې هر قسمه ډلې دي، څوک شیعهګان دي، څوک قبر پرسته خلک چې قبرونو ته سجدې کوي او رسونه کوي، قبرونو نه طوافونه کوي او هغوی داسې نه خوښوي. که څوک عربو ته تلي نو هلته ساده قبرونه او پخواني ګمبتونه یې ټول لرې کړي او د حضور پاک د ښکلې طریقې مطابق د لویو لویو اصحابانو د لویو لویو خلکو ساده قبرونه. او ساده قبر کې چې کوم عبرت دی دا په ګلدار کې نشته. ساده قبر چې سړي وویني، سړی وایي چې خدایه دومره لوی شخص دی او دا دی په خاوره کې پروت. نو زما هم دغه شان پروت او سړي ته مرګ رایاد شي او آخرت رایاد شي، ځکه د دواړو جهانو سردار ولې اواز نه درځي. دغه لار قاري صاحب مخکې راشه د اواز علی زده چې د اواز ټیک شي دننه.
نو د خبرونو جوړولو نه شریعت منع کړې ده. او خلک بادشاهانو به قبرونه شروع کړو، نو بیا خانان هم شروع کړو، نو ملیان هم شروع کړو، نو روایتونه یې ولا پیدا کړه. اکثر دا خراب رواجونه د مالدارو خلکو نه شروع کېږي، مردارو، ځکه هغې ته څوک څه ویلی نه شي. د مالدار سړي ښځې ته د ټول کلي خلک بابي وایي، که د جهان خری نو وایي بابي ده. نو بادشاهانو خپل قبرونه پاخه کړل، نو ورپسې عامو خلکو به ملیانو اجازان بعضو والا روایات راوښکن، کنی قبر په خول په شریعت کې بند سخت بند. او د دواړو جهانو سردار چې مکه مکرمه فتح کړه، علي صاحب ته ویې لاړ شه، ته ابوالحیاج لاړ شه، او چې څومره اوچت قبرونه یې ټول لوان کړي او ساده جوړ کړي. هغه پیسې چې سړی په قبر لګوي، په جومات ولې نه لګوي، او په یو لاره ولې نه لګوي، په یو مسافرخانه ولې نه لګوي، په پي ولې نه لګوي، چې هغه مړي ته خو پیدا یي که نه، چې مړی دننه په تیاره کې پروت وي، که د سرو زرو خبر والا جوړ کړي، هغه ته یې څه فایده ده. پښتانه وایي د ډیوې د ړندو په ډیوه چې سړی پکې ړوند کوڼ پروت وي، نو هغه ته د خبر څه فایده ورته دا ده چې د هغه دپاره یو صدقه جاري وساته، د هغه د ثواب دپاره جماعت جوړ کړه په هغې پیسو، یو د نیکۍ لارو کوې، خدای د دې ثواب هغه ته ورسوي، نو دا ورته رسي. دواړو جهانو سردار یو صحابي دی سعد بن عبادة، هغه تللی په سفر چې راغی، مور یې وفات شوې وه، ویل صاحب مور مې وفات شوې ده، ورپسې ته دا خپل یو باغ صدقه کوم. وی ډېر خوشحاله شو، یو باغ مې د هغې په نوم صدقه کړه چې ثواب یې خدای هغې ته رسوي. نو هغه چونکې هغې د قبرونو نه مخالف دی، سعودي عرب پاخه قبرونه نشته هلته، نو عرس شریف ته، نه جنډې شریف ته، نه مالګه شریف ته، نه شکرانې شریف ته. دلته خو دی بعضې بې خوندو قبر نه د آمدن اډه جوړه کړي، ورته ناست او د مالګې کټوۍ ورته ایښي. هلکه قبر د عبرت ځای دی که د مالګو ځای دی؟ ته عبرت والا هغه ته ته. نو دې وجې نه هغه خلک چې زموږ دې ملک قبر پرست دي، قبرونو نه سوال کوي، د قبرونو نه طواف کوي، نه هغوی نه برداشت کېده، هغوی سره ولې کوو؟ وهابیان دي، داسې داسې. دویم شیعګان دي، شیعګانو هغوی سره شیعګان هم زیات خبر پرستی په شیعګانو کې ده. شیعګان جماعت نه جوړوي او قبرونه جوړوي. دا پنجتن پاک دی، دا در عباس دی، دا در علي دی، دا امام. نو که د پاړه چنار په لاره لاړی، نو جماعت بني او خبر به. نو دا خلک چونکې هغې سره او زموږ وطن کې دا ځناور ډېر دی، نو ورسره اتفاق نه کوي. کنې ښه دا وه چې بس وی اگر چې شرعن دا حکم نشته او د انتظامي امر و، نو بس یو دغه به خو نه مني ده. ورته مې ویلي دي په خپل ځان څو ځله ملیانو ته او حکومت ته. دیم زور پې کوم نه، ځکه یو گنجایش ده. احادیثو کې ترمذي شریف کې به باب ده، باب فی ان لکل اهل بلد رؤیتهم، د هر وطن خپل لیدل معتبر دی. یعنی چې کوم وطن کې میاشتو لیدی شي، بس هغې دپاره هغه حکم دی. ځکه دا خو جشن نه دی او نه څه سالانه میله ده، نه موږ د جشن په طور مناوو، نه د سالانه میلې، د عبادت په شکل یې مناوو. نو عباداتو کې اوقات کې بدل شي نو خیر دی، که روزو کې څه فرق راشي نو خیر دی. نو دا دې دپاره یم چې بعضې قمقل خلک اوسېږي به دلته، د افغانیان زناور اوسېږي به دلته پېښور په منځ کې، اختر به هغې سره کوي. نو مثال یې د اوښ دی، اوښ ولاړ یو ځای او شونګ بل کروي. نو دی قمقلتوب دی، غلط کار کوي. نه چې کوم ملک اختر یې هغې سره اختر کوي، چې کوم ملک سړی روژه نیسي هغې سره به روژه کوي. دا خو خبره نه ده چې ټولو خلقو روژې دوی لکه د خرو په شان خوراک کوي. نو دا زناورو کار او غلط رواج دی.
نه چې خپل وطن ته لاړ شي چې هلته څه قانون یې بیا کوه نو دی بې اندازې غلطي ده نن چې څوک قرباني کوي دا د وخت نه مخکې کوي یا د اختر مونځ چې کوي د وخت نه ځکه د دې ملک د حدیث مطابق دا حکم دی چې د هر وطن خپل لیدل معتبر او دلیل مسلم و بخاری شریف و ترمذی کی روایت دی چې ابن عباس سے مور یو خادم لے گلو غیب شام تا د حضرت معاویہ سے بادشاہی و علا حکومتم یو اسلام یو حکومت چې هغه راغی وی هلکه روژه م په څه په ورځ نیولې وه په فلانکې ورځ وی مونږ خو میاشت په وروستۍ ورځ لیدلې د هغې نه یو ورځ وروسته وی اختر به کله کوي د خپل حساب په حساب وی د هغې په حساب نه وی نه وی د حضور دقه شان حکم دی د هغې خپل حکم ځان نه دی د مونږ خپل حکم ځان نه دی نو چې یو وطن کې میاشت ولیدی شي په هغې حساب باندې ده او چې ونه لیدلی شي هغې په خپل د شریعت په حکم مکلف دی نو دا غلطی ده نو د دې وضاحت مې ورته ځکه کوم دویم تکبیرات یعنی اوله مسله تکبیرات تکبیرات د تشریق د لوی اختر تکبیرونه ویل واجب دی نو زمونږ د صاحبانو په قول فتوا ده د عرفې په ورځ د سهار نه به شروع شي الله اکبر الله اکبر او د لوی اختر د څلورمې ورځ د اختر د مازدیګره پورې دېرش لمونځونو کې په زوره به وایي یو ځل الله اکبر که درې ځله وایي خو ډېره ښه خو یو ځل خو پې کم از کم په زوره وینا ضروري ده که امام ته یاد وي مقتدیان دې ووایي چې هغه ته رایاد شي او چې امام ته یاد وي ښځې په خپله دې ووایي نو الله اکبر الله اکبر دا د قرآن شریف حکم دی په دې خاص ورځو کې د خدای تکبیرونه وایه واذکر الله فی ایام معلومات خدای یاد کې په دې خاص و معلوم ورځو کې نو د عرفې د سبا نه د لوی اختر د څلورمې ورځ مازدیګره پورې دا که سړی د جمع مونځ کوي هم به وایي او که ځان له فرض مونځ یې وکړو نو هم به وایي او زنانه دې هم وایي کورونو کې فتوا په دې ده د صاحبانو په قول نو زنانه به هم وایي نارینه به هم وایي او د اختر د مانځه نه پس هم وینا پکار ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د ابراهیم علیه السلام هغه یادګارونه دي په دې امت کې ځکه قرآن شریف کې دا حکم دی چې د ابراهیم علیه السلام دین او امت ته نږدې دا پیغمبر او د امت او طریقه ده د قربانۍ رسمونه او د عباداتو اکثر طریقې زمونږ په دین کې هغه دي چې ابراهیم علیه السلام په دین کې ان اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا دا پیغمبر او مسلمانان دا نږدې هغه الله اکبرونه د اسماعیل علیه السلام د ذبح په وخت کې وي ځکه لوی قرباني خو د هغه یادګار ده زوی یې څمله و مخامخ او چاړه پرې راکاږي او چاړه یې کار نه کوم نو لاندې ورته زوی وایي دا ته زما مخ ته ګورې ځکه چاړه نه شي راښکلې ما لوړې واچوه دا څومره ګران کار دی نو لوړې واچوه په سټ یې والا چاړه کې الله اکبر ملائکو موږ سره الله اکبر وایي خدای پاک وی بس نو چړې حلالول کول نه د لاس کار کولی شو وی بس قد صدقت الرؤیا تا خوب رښتیا که تا ته چې څه حکم شوي هغه دی وکړه بس حلالول زما مقصد نو ستا قرباني پیش کول او د خدای حکم ته غاړه کېښودل دا ماته خوښ د دې وجې نه د قربانو په باره کې وایي خدای ته غوښې او وینې نه رسي موږ ته ستاسو اخلاص او د دین محبت او قدر رسي خدای په غوښو څه کوي او خدای په وینو تویولو څه کوي خو ستا قرباني د خدای حکم ته غاړه کېښودل دا معلوموي
ابراہیم علیہ السلام تا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا وی دوارا مو پلار او زوی غاڑا بستشو او الوڑے واچو زوی پتنوی ونادیناہ ان یا ابراہیم دا وقت ورطا منگ آوازو کچھ ابراہیم قد صدقت رؤیا خوب درشتیا کر انا کذالک نجی المحسنین منگ نیکانو لدا سے بدل ورکم وفدیناہ بذبح عظیم او لوی قربانین داغ پا عوض کے ورطا ورکا گڑ قربانی کے دی عرب بعض ملکونو کی تصویرون دیری ابراہیم علیہ السلام کلی تزتلے خوست یہودو پا قبضہ کے مالتا ہوتل کے ناس لوی شیشہ لگے دلے دی ابراہیم علیہ السلام تصویر دے او دزوی تصویری دے چلام دی علی او ورسر گڑ والا ما ورطوی زناور دا تصویرون افکار ندوی خیر ما علیش دا پروانشت نو پا الخلیل کی دا ابراہیم علیہ السلام پا خار کے دا ابراہیم علیہ السلام تصویرون پا بازو ٹلو کی لگی دلی لکا غال تا خخت او دا سی عظیم زیارت تے چی دا جہان ٹول قومون رازی لکا ٹول قومونو کی دا ابراہیم علیہ السلام او دا غی پا کتابونو کی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دا بیان اندوان سکان عیسایان یہودیان اغیو دعا کرو وجعل لی لسان صدق فی الاخرین خدا زما خیات پرید پرستو قومونو کی نو خیات پاتے شد ما یو رس سوچ گو چی دا دعا ولی کی چی خدا زما خیات پرید پا قومونو کی پیغمبران خود شہرت قائل نہیں آنا دا نام نمود آنا دا ریاکار ہے دا خزمون لیڈرانی چی پہ زندباد پا آواز مانے لکے اچھتکی زندباد تی چی دا خدای پنی زندباد میں یو نسواری سڑی چی نسوار خرسای اوارتوی لسکرتا بدو زندباد چی قوام ستا فلانکی نسواری زندباد مالا با یو ٹکے نسوار راکے ناغا وریو ٹکے نسوار پر لز زندباد دور کئی نو چی دیو نسواری پنی دا لس زندبادو تا قدر نینو دا خدای پنیز بسی نا پچو کچی سوک پشالی گی دا جہان دے لکے خری نو ماغی دی ولی وی چی خدای زما خیات پرید پرستو قومنو کے بیا مزر ترالا چی حقیقت کے دا پیغمبرانو مقصد خپل شہرت نہیں دا خپل طریقی تابیداری خوخی چی کم لار ما تا خدای دا ہدایت خودلے دا او زه پاغی تلیم چی آغی باندی دا قومون روان شی نو چی زما خیادگاری نو زما لارو تبخون نوری دکر چی انسان دا چا خوخی او دا آغا پا نظر کی دا آغا عزت و احترامی نو دا آغا نقش قدم مرتا خوخ کر دا آغا جامی دا آغا کار دا آغا کردار دا آغا گفتار نو مقصد دا ہے چی دے خلقو تا زما پا لارت لل آسان شی کنی گران کار پدے ابراہیم علیہ السلام را گران کار سکولش کہ خدای زوی قربانی مقرر کرے چاہو پا کروڑون مسلمانانو کیو کس کرے دا خدای احسانو آگا تا خدا پتہ نہ لگی چیز ما زوی نالا لیگی دا پا ما خدای امتحان گئی بس دا خدای حکم دے او زیمت دا خدای کسو حکمی اگا بس ندل دا زوی پرواو لرلا نی زوی پرواو لرلا او شیطان ورته درې دله څرګند شوي ګوره خوب باندې څوک زوی وجني وی ضرب شه مرداره د پیغمبرانو خوب شي دروغ نه هغه وحی الهي نو خدای خو نه علا خدا خود ته پته نه لګي د خود خپل طرفه قرباني وکړه نو دا الله اکبرونه هغه یادګار دی چې په دې امت کې مران لوی قربانی چی قرآن شریف کی مرتا اشارہ ابو تانے چی مات کری فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون اختر میلہ اور ټول خلک اختر نه بار تتله
دلته خلک وایي موږ سره نه دی ده داسې بره وکتل وي یاره داسې معلومېږم چې څه ناجوړی معذور یم ستاسو د میلې د تلو نه زه معذور یم نو هغوی به په ستورو څیزونه معلومون نو دم ستورو ته وکتل چې دوی پې دوکش نو خدای وایي فنظره نظرة فی النجوم داسې سترګې راواړولې ستورو طرف ته فقال انی سقیم وایي زه معذور یم لاړ ته وایي ښه ده ټیک ده چې معذور چې ورغې بتخانه یې پرانسته نو چې هغوی به تلل میلې ده دا قیمتي دا مټیان الواګانې شیرینې میوې دا بیا د خپلو خدایانو مخې ته ایښې وې وایي چې موږ راشو نو دا به بختور شي نو بیا به یې خورو اوس هم که لاړئ هندوانو ته اوس چې دا ځان ته مهذب وی او کالجونه پکې جوړ دي نو د هندوانو یو بت دی هغه ته مهادیو وایي او یوې ښځه د هغې ته پاربتي وایي نو د هغې بربنډ بوتانې او ښځې ته چې کومې ښځې ناستې نو هغې به سیس تڼاکۍ چولي او دلته یې معمولي شان ټوکړه چولي باقي بربنډ دی او هغه مهادیو ته هم چې کوم ناست دی هغه بربنډ دي داسې معمولي شان تڼاکۍ چولي لکه د ماشوم ته چې په وړي کې خلک اچي نو داسې بربنډ جوړ کړي دي بې عقلو چې ټول سامان یې مله بربنډ جوړ کړي نر چیز څوخۍ وله جوړه کړي د ناوې په شکل او ښځې له د ښځو اندام نو پی به دلته ورواچي نو لاندې ورته ګیلاسونه نو دا بختور شو سړي له خندا ورشي چې خدای دا هم څه عقل د بت متیاز اسکي د هغوی په خیال کې نو پی ورواچې دلته ترې لاندې د ناوې په شکل وځي نو ښځې ته ورچې پاربتي ته او سړي هغه سړي ته مهادیو نو دغه شان دوی به ورته شیرینۍ کېښودی نو ابراهیم علیه السلام بتخانه لر کړه ځان ته خدای پاک وایي فراغ الی آلهتهم فقال الا تاکلون د هغې خدایانو ته ورغوې دا خدای نه لکه ځناورو غټې غټې ورته ګورې ګورې د بت خو سترګې نه که نه الا تاکلون دا خدای نه بیا ورته وایي ما لکم لا تنطقون ولې خبرې نه کوې جواب نه راکوه نه یې خو ورپه ټوکې کول نو خدای وایي فراغ علیهم ضربا بالیمین په ښي لاس یې پې په غزار شروع کړه تبر ورسره په ټول یې ماتولم نه بس مخونه څټونه پوزې او دا غوږونه به یې ترې ووهل شکلونه یې روان کړه او یو یې چې کوم پکې غټ و هغه یې پرېښود او تبر یې د هغه سر ته واچو دا ګورې ګران کار دی د چا مذهب کې دخل کول او بیا د ټول حکومت او د بادشاه او د خو چې چا ځای کې عقیده د توحید کلکې په خدای یقیني دا قبرونو نه د بوتانو نه د دې رواجي خبرو نه د اونو غونو نه پیریانو دیوار نه نه یېرېږي په خدای اعتماد ما لکم لا تنطقون خبرې نه کوې زنانو فراغ علیهم ضرب الیمین شروع یې په ګوړ په ښي لاس په وال چې راغله هغوی چې ګوري بتخانۍ لکه ټول مات ګوډ پراته دا یې چا کړی من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین دا زموږ خدایانو سره دا چا کار کړی دا خو ډېر ظالم دی نو وایي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم دا به یو زلمي کړي چې هغه ته خلک ابراهیم وایي ځکه چې هغه زمونږ د بوتانو قایل وینو چې وینو راوسته بادشاه دربار او خلک او ټول پخا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم دا قرآن شریف کې بیان تا زموږ خدایانو سره دا کړي دی ابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذا دې مشر کړي به یې که نه فسألوهم ان كانوا ينطقون تپوس ته وکړئ که خبرې کوي دې مشر به کړي که نه تپوس ته وکړئ که خبرې
صبر چې چا سر ته پروت دی ایخو پی پیشو قالو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وی تا ته خو پته لګي چې دوی خبرې نه کوي وی چې خبرې نه کوي نه تاسو ته فایده رسوي نه خیر رسوي نه خبرې کوي نو بیا عبادت پلې کوئ نو نور جواب خو ورسره نو دا زورور جواب خو بیا زوري عقل ورسره نو نقل ورسره نو دلیل ورسره نو خدای پاک چې څوک ګمراه کړي که نه نو قسم دی که د کالج لوی افسر او لوی دغې د هندوستان مخکینی صدر ډاکټر رامچندر پرساد د انسانو د دغې ډلې نه یې چې د دغې بربنډ بوټ عبادت کوي او د بربنډې بوټ ای ته به یې سجده لګوله سهار وختې او پی به یې خولې ته واچول هغه پی به یې څکل دا اوس بختور شو ډاکټرېټ لویه ډګري ده د دنیا په ډګرو کې پی ایچ ډي او په ډګرو څوک نه خلاص هدایت د خدای لاس کې دا چې څومره تاسو ته دا قابل لیډران ښکاري قسم دی یو غریب مسلمان چې ولي خرڅوي او خپل لمونځ اودس کوي او خدای پېژني ما ته چې دوی هوښیار ښکاري یا کمعقله دا یو څو ورځې ژوند تا کرسۍ دې وګټله یا دې دا په دوکه او پیسې چلو شو زه چې پیسې پکې وګټم ښه پیسې به وګټې نو څومره ژوند به دي او هغه پیسې به څه کوي چې سړی پنځه شي 2 ورځې باندې او 5 ورځې په جیل کې فایده یې څه کړه نو قسم دی د دې لیډرانو نه غریب مسلمان په سلچند هوښیار دی چې مسلمان په دې دوکه نه شي دا د جهان خامخل نو په قار شو سړي قالو ان انصر آلهتکم وی د خپلو خدایانو امداد وکړې یو بل ته وایي دا هم خدای چې ته ورسره امداد کړې نو بادشاه اعلان وکړ وی 4 ورځې به خشاک راوړی دی دې ته یو لوی ځای جوړ کړ او د خدای سره خو د هر چا مینه نو هر چا د خپل مینې او د اخلاص مطابق خشاک راوړه ښځو وړو لویو نو 4 ورځې کې به یې څومره خشاک را جمع کړ او څومره لرګي لوی ځای جوړ کړ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم من كنتم فاعلين ویسو دا وی د دې علاج داسې دی او په معمولي اور هم نه په یادګاري اور نو هغه اور چې بل کړ نو هغې ته خو څوک دې غورځولی خو نه شو که نه نو هغه وخت کې حالاتونو یو لوی ټال یې جوړ کړ لوی ټال د لرګو چې دی به پکې ځوړند کړو هغه ټال له به دیکه ورکړو او ویې تړه پرسو نو چې هغه اور منځ ته ټال ور ورسي په خپله به رسۍ وسوځي منځ ته به ورغورځي نو بربنډ یې که اول جامې ترې وښکلې د دې وجې نه زموږ ښکلی پیغمبر وایي وی اول د قبر نه وه ابراهیم علیه السلام زه راپورته کېږم او بیا به ابراهیم علیه السلام هغه به په خپلو جنت جامې به اول هغه ته اغوستې کېږي او زه به په خپلو جامو کې راپورته کېږم د کفن جامو د پیغمبر کفن هم محفوظ ابراهیم علیه السلام له به اول د جنت جامې ورکېدې ځکه دې دنیا کې هغې بربنډ کړو بربنډ نه که جامې ترې وښکلې لاسونه خپې وله ټال پورې وتړل چې غورځئ یې مختلفې ملایکې راغلې یو ملایکې خدای ته وی خدای ستا یو بنده دا ظالمان اور ته غورځوي دومره عظیم اور ته وی ښځه ورشي امداد وکړي د بارانونو ملایکه راغله وی صاحب زه د بارانونو ملایکې یم حکم راته کوم چې باران وورم او ټول اور مړ کړه وی اما فلا تا ته مې حاجت نشته الله ونعم الوکیل دا د دواړو جهانو سردار وایي چې د ابراهیم علیه السلام هغه وخت ویلي و چې اور ته یې غورځاو وی حسبي الله ونعم الوکیل خدای کافي دی زما
او خدای پاک زما ټول اختیار لري ما مخلوق تعریف نشته خدای مې ویني که نه یو ما الیک فلا نو د خدای پاک خدای وایي وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم مونږ اور ته حکم وکړ چې یخ شي نو دا اور کې ګرمي چا پیدا کړې ده خدای دغه خدای پاک یخنین پیدا کړي انسان ګرمه بجلی یخی په ایئر کنډیشن کې او په فریجونو کې نو خدای ته څنګه راغلی ګرمي یکدم په یخنۍ د دې دا خیال دی چې د هغه به نام و نشان وي اور بلی اور ګرمي نه کوله دی پکې ښه په مزه ناست څو ورځې پس چې دوی بیت لارې مارې جوړې کړې دي چې دا خو به پکې نام و نشان وي نو بس چې ویې کتل پکې خوشحاله نه نو دا قرباني خدای پاک امتحان راولي په بنده او د خدای امتحان کې سړی کامیاب شي نو هغه یادګارونه په دې امت کې پاتې شي که مونږ ته دا قرباني وي چې زوی حلال کې دا بچه کو خدای احترام نو خدای پاک وایي غوښې وینې ما ته نه رارسېد زه ستاسو اخلاص او محبت ګورم او د خدای او د رسول تابعداري ګورم دا غوښې خو سړی روزانه باقي مسائل د سهله د اختر مونږ به کخیرې مونږ په 8:30 بجې بس جمع ته ودرېږو او په کمه ته به بیان شروع شي دا 3:15 ګنټه به بیان وي انشاءالله یا 8 بجې او 8:30 بجې به جمع ودرېږي او جمع نه پس به خطبه وي او بیا به قرباني د اختر فرض یو څو خبرې سنت دي اول دا سهار وختي پاڅېدل خو دویم د اختر مانځه دپاره لامبل سنت دی نوې جامې اغوستل سنت دی ډېر خلک داسې ځان ته غورځیر وایي خان وایي ملک وایي ارباب صاحب وایي دوی وایي دا د ماشومانو رواج دی یا زناوره چې د خدای او د رسول حکم دی نو د ماشومانو رواج نه دی اوس که صدر صاحب له ملاقات لټوي نو شپې به دې غوړې کړې سترګې به دې غوړې کړې هغه کې خو د ماشومانو رواج نه کې نو چې د خدای دربار ته راځي ښکلې جامې واغونده د خوشحالۍ ورځ ده خدای د خوشحالۍ په ورځ په خوشحالۍ خوشحالېږي نو دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ یو ځل حضور پاک راغی کورماستو جنکو تمبل و ابوبکر صدیق راغی عایشې بیبي سره ناستې وړې جنکې دې ته فخار شو ابھی مزمارت شیطان فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شیطان کارتوتونه د حضور په کور کې کوي هغه مخ بې خوراور خپله مخ کړو وی پرېږده دا د اختر ولده د خوشحالۍ د هر قوم اختر یې دا زموږ اختر نو چې تمبل اجازت یې کړی نو د خوشحالۍ اجازت شته او ښکلې واغونده چې شیطان زړه وچوي قیمتي جامې عطر پورې کړه مسواک واله انجک اچولې چې رانجه اچوه او عیدګاه ته د تکبیرونو سره راسه په زور الله اکبر په رکوټي اختر کې په مزه تکبیرونه دي او په لوی اختر کې په زوره تکبیرونه دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر د خدای نوم په لویې واله او د خدای په لویې کې شرم مه کوئ د حرکتو دپاره په زنده‌باد چغو باندې شرمېږئ نه مری راباسئ او خولۍ درنه لاړې شي او نسواریان ورته نسوار واچئ نو د خدای د نوم په یادولو کې خو شرم مه کوئ ښه په زوره وایئ چې د شیطان زړه وچوي انسان داسې چې ټوله زنده‌باد د خدای لوی یاده کړه پلان کېدل اختر مونږ به په 8:30 بجې به خطبه کېږي بس مونځ بیان بیمه پالیسي ښه نه ده خو که د تنخوا د پیسو نه جدا چې بیمه کې ورکړي د هغې نه علاوه پیسې ورسره
هغه قرباني کیږي او بل سره شریک کیدی شي. او دغه بیمه ځان بیمه کول یا لارې موټر بیمه کول دا سودي کاروبار او د کمقلو خلقو کار دی. د دې فایده دغه سرمایه‌دارانو ته وځي چې د بیمې پالیسۍ نګرانان یو یهودي نظام د پیسه ستا د ګټې هغه وباسي. تعالی به 20 کاله پس د چند پیسې درکړي. نو ځناوره 20 کاله پس خو ستا د پیسې قیمت 3 چند شوی دی. ته نن ښه سواله په 1000 روپۍ ده او 3 کاله پس یې هله په 3000 ده. ستا د پیسې قیمت ما هغه فایده تا ته څه شو او د 20 کاله ته هغه فایده واغشته. د بیمې نظام دا داسې نظام دی چې ګټې هغه خلقو ته وځي چې څوک د دې نګراني کوي. تاله به 20 کاله پس د 20 په ځای 40 درکړي. فایده دې څه وکړه؟ د 20 کاله کې تا په تجارت کړی ستا د پیسې قیمت 40 روپۍ نه هم زیات کړ اوس دې واخلې. اوس یې موالې پیسې قیمت خو سات په سات کمیږي. عرفه ده زمونږ ما خو دې باندې وختي خبره وکړه. نو تکبیرات به د نن نه شروع کړو. زمونږ عرفه روژه نن ده او عرفه نن زمونږ د خپل ملک د احکامو تابع. ما خو ورته حدیث شریف وایي چې دا ګنجایش چې د هر وطن لیدل د هغوی دپاره معتبر ده. چې څوک دلته اوسېږي دلته به اختر کوي او دلته به عرفه کوي. داسې نه لکه د اوښ په شان چې ناست یو ځای ژوند بل کروئ. ناست دلته او اختر د سعودي عربو سره کوي. دا د کمقلو کار ده. د اوښ اختر ولاړ کوري او جامعو کې بل کره ژوند وي. نو د اوښان دي دا چې څوک داسې غلط کار کوي. خبر ته تلاوت کول ستا پښتو ته ضروري نه دي. په یو حدیث کې د ابن عمر صاحب یو عمل راغلی نو ورته امام مالک که چا ووایي ښه پوهه که نه سنت کې نه ضروري دی. په تاکار کې دا رواج دی پته نه لګي چې دا حیوانات داسې دي شیخان او خامخا چې 3 ورځې به مړي قبر نه ځي. هلکه دا ولې رواج کوې ځان ته دین ګرانه وایي. دا کوم کتاب کې راغلي دی کوم پیغمبر ویلی دی ټول قوم ته به وایي مړي له به ځې خبره وي. هلته ځي ولې که دعا کوې دعا خو هغې نه رسي. نو په قوم باندې دا ضروري کړي چې 3 ورځې به ځې قبر نه. یعنې کلي خلک یو خو پلار او مور یې سړي پلار یې ځي زیارت له روزانه مور یې ته سړي خپلې خپی پې خو کلي خلکو نه دا مطالبه کول او دا رواج جوړول چې د کلي خلک به ټول ځي 3 ورځې. دا ناروا دی او بدعت دی او دین کې ځان باندې په زور ګرانه وایي. خدای او رسول دین اسان کړی دی ورته. اوس زمونږ طرف ته شمنګر کې د مړو دعاګانې دي. هلکه دا د مړو دعاګانې ما ورته وایي اکثر د مالدار خلکو نه غلط رواجونه یا د قمقلو پیرانو نه بې علمه شیخان دې قوم کې غلط رواجونه شروع کړي. خانان د مرګ نه ډېر یېرېږي خو ټول نه بعضې پکې داسې د خدای اولیاو دوستان نو چې مړی وشي نو ډېر سخت خفه نو د ښځې بیا په اختر ړومبي اختر کې مړي ته راتله چې دی ړومبي اختر 3 میاشتې به مخکې مړو نو بیا ورپسې سړو شروع کړه نو بیا ورپسې د عامو خلکو ښځه شروع کړه اگر خرڅ د خره کنې خو لکې د پرېکولو ده نو بیا ورپسې امامان او ملیان هم شروع کړه. دا اختر خدای د خوشحالۍ دپاره مقرر کړی ښه د مړو دعاګانې په دې ورځ نشته مه کوئ مه چاله دی او که چا کره مړي شوي مطالبه ترې مه کوه. زما مړی د خښتې ما ته مه رایادوه. دې تورنځو کې یو دوست دی له لاره پلار یې په شوقله کې مړ شو اختر لمونځ چې مې وکتل کټونه یې وختې ما یې دا څه چل دی وی دا خلک راځي دعا نه ما یې لږ کتل وی خلک مې پرېږدي نه ما عزت یې بل چېرته معیارې ته لاړ شو. دا څه که 2 میاشتې پس درته پلار بیا رایادوي. بلکې د دین دا مسله ده چې کوم کلي کې سړی وي او 3 ورځې د مړي فاتحې رلا نه وه بیا به نه شي چې دعا ورته کوې اس ځان نه ورته دعا وکړه. د کور خاوند ته به مړی نه رایادوی 3 ورځې پس دعا به وکړو چې ستا هغه زوی خلکو وژلي 15 میاشتې مخکې بیا د اختر د مړو اختر نه د مړو اخترونه مه کوه.
نو دا اختر دعاګانې ځان ته دین مه ګرانوئ او چې خدای او رسول الله او صحابه او کرامو حکم نه کړي ولې کوئ څلور تیکې درې تیخي او یو تیغ خرابې خیر د قرباني کې کېږي چې اکثریت یې حرام نه فقه د قربانۍ سره کېږي بل څه شی نه کېږي هغه غوښه ستا خوښه ده که په خپله یې خورې که چا مالدارو له ورکوې که خپلو له که فقیرانو له د هغې حکم د قربانۍ د غوښې په شان دی د حقیقي غوښه په خپله په سړی خوړی شي خپلوالانو نه ورکولی شي نورو سړو څاروي اخیستی او مالدار او بل یې ځان سره شریک کړي نو ټیک ده او که څلورو فقیرانو اخیستې چې چا باندې قرباني نه وه او دوی دا مونږ ځان لالو بیا یې ځان له بل څوک پکې شریک کولی نه شي پلار غریب دی او قربانۍ څاروي اخیستی او سال له اختر دی او هغه ځان ناروغ شوی دی با اختر باندې هېڅ نشته بل به نالی او که دې واخیستی نو دا به ملالی او فرض که هغه بل پیدا شو هغه هم دی لالی چې خدای او رسول در باندې نه دی مقرر کړی مې کوه قربانۍ د څرمنې قیمت مور له نه شي ورکولی څرمن ورکولی شي د څرمنې حکم د قربانۍ د غوښې نو غوښه مالدار فقیر هر چا له ورکولی شي پلار له مور له خور له او څرمن خرڅول بند دي خو چې دا بند کار دی وکړه غلط نو هغه پیسې به هم نه بدلی او بیا به هم هغه پیسې فقیرانو له ورکړي په عوض کې چاله نه شي ورکولی نه مزدور له نه امام له نه مؤذن له نه یو څوکیدار له که خیراتي ورکړي هر چا له ورکړه څرمن چوړي له هم ورکولی شي عیسایي له خو په مزدورۍ کې نه لکه غوښه چې ورکولی شي مور ناجوړه ده او علاج ته محتاج ده او ماما مې غریب دی غریب له ماما له دې ورکړه خو د هغه شو مور له به نه ورکړي د څرمنې د پیسو حکم لکه د زکات په شان دی نو زکات په مور پلار نه کېږي که غریب وي که مالدار ماما له ورکړه سړی وایي جومات کې ناست دی قرآن شریف او بل سړي سپلی راوباسي دی ښکته ټیپ ورسره روان وي دا ده خیر دی خو د سپلو د خاطر چې سپلی مې اوچتې نه شي چا دعا اوس که د خدای د مشکلات حل کړي زما د میډیسن دکان دی 1,50,000 روپو قیمت لري خو 25,000 راباندې خرڅه ده زما والد صاحب هم قرباني پیرونه مې کوي چې دا دکان ستا وي که نه خو ته به هم کېږه زه غیر شادي شده غیر شادي شده سره تعلق نشته البته که پیسې دې ټولې واده لیکي او واده انتظام روان دی او نومره زیاتي پیسې نه وي نو ټیک ده د واده ضرورت او د خوراک څښاک ضرورت او جامې دا بنیادي ضرورت دی ما دوست دی د هغه اولاد نشته زه خپل وړوکی اولاد ورکولی شم څه دپاره یې ورکوې که په دې نیت وي چې دا ستا زوی شه نو دا په شریعت کې بند وي قرآن شریف کې دویشتمه پاره کې ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين پردې هلک ځان له زوی نیول بند دي او که تربیت دپاره یې ورکوې ته پاله ټیک ده خلک یتیمان پالي ماشومان پالي اوس وی کېږي نه نه به ورته هغه زوی وایي نه به ته دا وایې چې دا د ده زوی شو زوی کول په شریعت کې بند دي ډېر خلک داسې چې ماشوم هلک لوی کړي زوی ونیسي بیا یې پرده هم نه کوي دا چا پردی سړی وي نه میراث کېږي پرده هم دې درلود کر که زخمي شي خیر دی یا چې کوغالې وکړي چې دواړه ښکرې ماتې شي نه بیا ښه نه ده ښکر که زخمي شوي خیر الله اکبر نه مخکې نیت پکار دی سړی چې الله اکبر وایي اقامت سره د دې تعلق نشته ته چې کوم وخت الله اکبر وایې نیت به د مانځه زړه کې راولي او په خولې وینا هم ضروري نه ده خو موږ ځکه وایو چې دا خلک د زړه نیت نشي کولی کنی نیت د زړه شی په خولې ضروري نه ده چې اذان نشي کولی اقامت کولی شي حق د اقامت د اذان والا دی هغه نه د اجازت وغواړي
یا مخکې ورته پته لګي چې دې زما په اقامت نه خفه کېږي نو ټیک ته کنې چې چا اذان ویلي هغه به اقامت. حضور پاک په یو سفر کې یو صحابي بلال صاحب نو بار ته تللی نو اذان هغه وویل نو چې جمع ودرېده بلال صاحب اقامت کوي نه انا خاص داعٍ اذن ومن اذن فهو یقیم فلانکي سړي اذان ویلی دی چې چا اذان ویلي اقامت به هغه کوي. نو علی بدویم سړی کی چې هغه اجازت وغواړي یا مخکې نه ورته پته لګي چې دې زما په اقامت نه خفه کېږي کنې بل سړی به اقامت نه کوي. د دې وجې نه د ماښام بانک چې به بانک خو بار دی د جماعت ته نو چې په مزه مزه راځي راورسي په حوصله نو صف کې چې ودرېږي اقامت به شروع کوي. په تلوار په ماښام لمونځ کې لکه زموږ وطن کې چې حیوان دی دا مکروه کار دی عمل ښه نه دی متصل اقامت نشته بانک تا سو فصل با پکی ساتے یہ دل مسافر کو دا چدا خوشحالے دا رواج پر شکلی دا سنت انہوں خیر اور کو سنتی گڑی نو سنت نری دا اسے مبارکباد خلق ورکی دا خوشحالے پا مخون کی پا عربو کی پا عجمو کی عربو کی وی من الفائزین العائدین خدا تابع دوی دا خوشحالی بار بار راولی اور تو دے پکے کامیاب ہے چارو جل سیدہ زمینارا پنندہ الحمدللہ خدا دے قبول کی اور پنندہ بکالو گناہونا خدا امام منگ دا سعودی عربو دا احکام ما توی کن چاہ حدیث کی راضی دا جشن نرے اور دا ہر وطن خپلی دل معتبر وقتی میرا تا مسئلہ ہوئیلا نو زمان نن عرفہ رہا اور زمان نن نوجر نن بسو قربانی نکے روخانو کار مکار دیر سڑیو خریق مقبرو لذی مقبری لسل دا اختر پا عذابو تنیدی داخل سڑی اسی زی مور پلان لہر وقت اتلیشی یا یو مخور تمیلوشی خدا دا اختر مسئلہ ندا اختر سارا دا مرو او دا جنازی سے تعلق نشت اسی زی بس دا بنوی چی سنت تی ذکر سنت نری سڑی کلی تلاش خپل کلی تا مور پلان تیارت لور چی خبر خو سنت ندی او ند اختر احکامو کی دا داخلہ خلق دا خبرون دا غجوڑی کی چاپیرہ تی کاغذون راتو کی زمون دا پختنو پینزکم سر لواجون دا زڑی خود جوڑی او دا زڑقا مقل شیخان السلام تا دیم آدم بای ٹک تا لیکن نوح علیہ السلام زمانہ کی طول خلق خدای پر کر خدای اوی قرآن شریف کی وجعلنا ذریته هم الباقین صرف دا نوح علیہ السلام اولاد ما پریخری پا دنیا کی نو دا طول سلسلہ دا نوح علیہ السلام نا دوبارہ شروع شیر داغ دا درو زامنو یوزی مرشو مدری پاتشو نو دا طول نسل انسانی دوبارہ دا نوح علیہ السلام اولاد نوح علیہ السلام تا ذکر آدم ثانی ہے یو سڑی وسیلت کی چیزا مرشن دا ماستر گیو گردے ورکی اور او بچی دی دستر گو دا خوبی نو بو وسیلت بعد عالمان جائز کردے او گردہ روح اندامون دا دی اجازت نشی لیکن دا دا مڑی بیزتی بکی چیتا چشلے مڑی او گردہ با تیراو باس نو مڑی شلولو دا کول دا بند البته دسترګو گنجائش چې مرشي نو سو نیمه غنټه پورې آی کراناوي دا دسترګو نه اوبر او باسي سترګه روغ نه باسي ناغې څه گنجائش تا او ګردو د وګونو د پوزه د حوالی ورکیږي چې تپریږي نو د مړي بے عزتي بنده اگر شریعو در دوجه نمی اختر منزنو کنو قربانی کولی شو بله نشی کولی قربانی خپل مسئله دا و دا اختر منز خپل مسئله چو چانه دا اختر منز لارشی یو سلو رکاتا نفل دی بیرستوک شی فرض او که دیر کسان من لارشی بیر جمعو کی و پا دوی مرس تم کولی شی چو وقت وی سمرگری دی شپک بند رما قربانے پورے صبر نکی کسو اداسو
زه پې نه پرېږدم. زما دوه ماشومان شوي دي خو په دغه کې ایښي دي په خصوصي نګهداشت سیمه چې نو یو ماشوم خو مړ شو جنۍ پاتې ده نو عقیقه وله کولی شم کل به روسنی چې نو او د عقیقې ورځ ده او قربانۍ کې وله یې څه نیویشت د عقیقې په نیت او لوله مې لالین نومې ښه پول کی تا لالین ما تالیه تابع متی اتنا خالص مشکا ایک ٹکڑا دے مانا لکلی دا دا چی کمی مانا لکلی دا ماتا ندی معلوم خو خیر لکی دا والا کہ لالین دے کہ تالیک دے کہ اترک دے خو مانا اخبر لکلی دا نکر دا کا مانا گانے خو خواہ زمانہ کہ تپوس کیا دا صحابیاتو دا بیبیانو دا حضور پاک دا بیبیانو یا صحابیاتو نمونہ کیا دا یا یسرا بشرا ذکرا حسنا دا خکلی نمونه دی پیک ڈاکٹر دا سر دا ویختو نا مخالفی نکو نقصانی پکی نو دی ٹک تا ڈاکٹر خبر ہمارا او کاس خپل دا انگریز طبیعتی یا دا اندوانو طبیعتی نو بید آگا خبر مانا نشتے دا اسلام پا مقابلہ او کو نقصان ورطا رسی ٹک تا مسلمان ڈاکٹر خبر اما معتبر دا کہ آغا مسلمانی پخپنا درود شریف ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم اجعل جمعنا هذا جمعا محفورا وسعینا سعیا مشکورا خدا دا حاضر جمع بخیر دی جس مشکلاتی پزلونو کی دا مرضی دا خرضی دا بلسی خدا تی پخپل فضل و کرم خلق دا باران دا خیر و دا عافیت و دا رحمت ذریعہ و گردے اور دا عمل کا بان لرے و دا فتنو دا دشمنانو نمون محفوظ کی خدا ٹول عالم اسلام تا خیر و رسے کم بندیوان چی کم امریکیو دا غی مرگرو نیولی خدا تی پا خوشحال پا عافیت و پا خیریت را اخلاص کی